السلام علیکم دوستانو. ډیره پخوانی او نامتو سندرغاړي قندی کوچۍ وفات شوه. که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وښئ چې زموږ همدغه رنګې تازه او نوي خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرورت دي. د افغانستان مشهوره سندرغاړي قندی کوچۍ وفات شوه او نن افغانستان کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. ویل کېږي چې قندی کوچۍ د 28 کالو نه سندرې ویلې او ټولې سندرې کلیوالې وي او کلیوالو خلکو به ډېر زیاتې خوښولې. بیا څه موده وروسته د طالبانو حکومت کې قندی کوچۍ له سندرو ویلو بنده شوه او سندرې ویلې پرېښودل. خو افغانستان کې د کرزۍ حکومت په شروع هغه بیا د هنر میدان ته راغله او د هغې د ویډیوګانو سندرې هم راغلي چې هغه ډېرو زیاتو خلکو خوښې کړي او هغې سره د دې نور هم مینوال زیات شول. خو نن په فیسبوک کې دا اوازه خوره شوه چې قندی کوچۍ د ورپېښې ناروغۍ له وجې وفات شوه چې د افغانستان مشهور چینل شمشاد هم تایید کړي چې قندی کوچۍ په حق رسیدلی. دا هم ویل کېږي چې قندی کوچۍ ډېر وخت ناروغه وه او د ډېرو علاجونو نه پس ډاکټران هم بېوسه شول او ډاکټرانو قندی کوچۍ له جواب ورکړ. دا هم ویل کېږي چې قندی کوچۍ 40 غنټې په زنکدن کې وه او د هغې نه پس وفات شوه. له مینوالو مې دا خواست دی چې د الله جل جلاله په دربار کې دعا وکړي چې د قندی کوچۍ مغفرت نصیب شي او د دې ټول ګناهونه معاف کړي. نو دوستانو تاسو د قندی کوچۍ په باره کې څه وایئ موږ ته په کمنټ کې ضرور وایئ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.